مولانا تھانوی رحمت الله علیه کړي دي چې زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي، نو موږ له دنیا کې د الله په عوض کې اسم نه ملاويږي او نخکاری راځي. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې سب ملاويږي، نه چې ستا سترګې پټې شي نو تب هغه انبارونه بیا وګوره چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلی. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړی ټول عمر مونځ نه کړي، حج نه کړي، زکات نه ورکړي، د دنیا پلیت او مرداری او مړ شو، مولیان پر راټول شو چې وروره جنازه یې نه کیږي. ولی دا چا په منځ نه دی لیدلی، داسې کیږي که نه؟ علما لیکي چې سړی پروت دی ټول عمر یې منځ او دس حج روجا دا نه دي کړي، جنازه یې نه کیږي. علما لیکي چې که داسې یو گواه پیدا شو چې هغه دا ووایي چې ما د ده د خولې نه هسې بې اختیاره د الله نوم اورېدلی نو هم جنازه کیږي. تاسو خیال راغی؟ د یو ځل الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شوه. نو یو ځل الله ویل ایو بزرګو ټوله شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وی الله زار وخت هم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایما، ځکه چې د اولیاء الله خدای سره خاص مقام، خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به خدای هم خاص خیال ساتي. نو چې دا ټکه په جذبه کې وي چې یا الله زما بیړی غرقه شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایم، نستا بنده خو هم کنه خدا اے زما بنده دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی، ته چې الله وې نو زه تا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم، وایه څه غواړې چې درکم. ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل یم یا زه تا نه بېغمه یم؟ چې تا الله وې زه درته لبیک ویم. تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں داو چې د یو ځل الله ویلو عوض بدای. لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی یو مسلمان جنازه سره لاړ شي او داغه جنازه وکي ناغه ته یو قیرات ثواب ملو شي او چې بیا تر خخېدو پورې ایثار شي ناغه ته 2 قیرات ثواب ملو شي. صحابه ورزو کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي؟ وی یو قیرات د احد د غر عمره، یو قیرات د احد د غر، یعنی د یو مسلمان جنازې کولو سره به
ستا په تله د نیکۍ کې د قیامت په ورځ د احد غر عمره نیکي واچولې.